وای داسې ذات جوړ کړه چې په خپله د دعا قابل شي. هغه څه کس دی چې په سوال د چا دعا غواړي چې دومره زړه کړی دی چې یاره هلته ورغلی دی او هغه پسې کوشش کوي چې زمونځ وکړم، نو کیدای شي چې دته الله اسلام هم نصیب کړی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری سلیمان سالار. ملګرو په خپل پیج او چینل کې راته هرکلی یم. یو وړوکی غونته کې ویډیو پیغام در کوم. خیر په دې سایډ به تاسو ته دا ویډیو ښکاري، تاسو به ګورئ. ډېر زبردست او ډېره عبرتناکه ویډیو دا مولانا طارق جمیل صاحب چې کوم دی هغه چېرته بار ملک ته په سفر باندې تللی دی او هغه سفر چې کله هغه کړی دی نو مسافرانه مونځ کوي یا مطلب پوره مونځ کوي، خو په بار ملک دی د پاکستان نه بهر تللی دی. نو هغه پسې چې کوم مسلمانان د هغه سره خوا کې دي هغه مسلمانان پسې په مانځه ودرېدلي دي چې په مونځ پسې ودرېدلي دي. نو څنګه چې مولانا طارق جمیل صاحب مونځ کوي راښکته کېږي دغه شان پسې زموږ د مسلمانان هم مونځ کوي. هغې ته خو یاد دی، خو په دې کې یو غیر مسلم راشي، مطلب یا انګریز دی یا هندو دی یا بل یو مذهب سره تعلق دی، هغې له سجده نه ورځي. خو دومره زیات خوند یې ورکړی دی، دومره مزه یې ورکړې ده چې مولانا طارق جمیل صاحب ته په دې سجده کې ګوري هم او هغه چې کوم دی نو هم دغه هغه شان کوشش کوي چې زه سجده ولګوم، زه دغه وکړم. نو مطلب هغه خلک څه وایي، وایي داسې ذات جوړ کړه چې په خپله د دعا قابل شي. هغه څه کس دی چې په سوال د چا دعا غواړي او صحابه به خلکو ته ویل زما په شان شئ، زمونږ په شان شئ، نو تاسو به کامیاب شئ. اوس مطلب موږ به چې کوم دی نو څنګه چاته وایو چې زمونږ په شان شئ. نو راځئ ملګرو چې د تبلیغ سره سره چې کوم دی نو نور هم د نیکۍ کارونه وکړو، ښه ښه کارونه وکړو، 4 میاشتې یا مطلب چې الله سه روزه وغیره دا هم ولګو. او دغه شان طارق جمیل صاحب سره اسمان نه فرشته نه در راغلی، دغه شان زمونږ یو ستاسو په شان یو عام کس دی خو عالم دی او په زړه کې چې کوم دی نو درد دی د اسلام، نو هغه تاسو کتی شي هغه غیر مسلمه چې کوم دی نو هغه د هغه کردار نه دومره متاثره شي چې یاره هغه کوشش کوي چې زه د پسې مونځ وکړم. او کیدای شي دا خو صرف ویډیوز راغلی ده، لکه مطلب موږ وکتله کیدای شي دغه غیر مسلمه چې دومره زړه کړی دی چې یاره هلته ورغلی دی او هغه پسې کوشش کوي چې زه مونځ وکړم، نو کیدای شي چې دته الله اسلام هم نصیب کړی یا ورته الله نصیب کړي او الله دې ټولو کافرو ته اسلام نصیب کړي. لکه زمونږ نه پسې ځینو او هغې چې کوم دی جهنم د اور نه به بچي. نو مولانا طارق جمیل صاحب زنده‌باد. دغه شان چې کوم دی کوم حق پرسته مولان دي ټول زنده‌باد او الله دې ژوندي لري. د دین چې کوم دی نو هغې یو سرمایه ده، ستوري دي د دین. خو مولانا طارق جمیل صاحب چې کوم دی نو د هغه دغه کردار نه هغه انګریز یا مطلب کافر دومره متاثره شوی دی چې هغه کوشش دا کوي چې یاره مطلب دا چې زه هم په ده پسې مونځ وکړم شاته. نو بالکل ملګرو د هغې چې کوم دی نو پیغام چې کوم دی نو ډېر زیات ماله خو ډېره زیاته مزه راکړه او ډېر زیات خوند یې وکړو. نو ما کوشش ته وکړو چې یاره تاسو لپاره به یو ویډیو جوړه کړم او امید ستاسو نه هم دغه لرم چې تاسو به دا ویډیو به مخکې شیر کوئ چې ډېر زبردست لکه مطلب د ویډیو به ټیم هم شوی، ټایم به هم شوی. خو مولانا طارق جمیل صاحب چې کوم دی نو هغه ډېر یو کمال کړی دی او الله والا عزت ورکړی دی. نو ملګرو کوشش دا وکړئ چې کوم ځای کې یو غیر مسلمه کس وي، مسلمان نه وي، اسلام سره واقفه نه وي، د هغې په مخکې موږ داسې کار کردار وکړو چې مطلب هغه خپل اسلام ته رامایل وکړو، هغه په دې چې کوم دی نو دغه شي چې اسلام یو ښکلی دین دی او زه هم په اسلام کې داخلېدل غواړم. نو انشاءالله کوشش مو دی چې ښه کارونه کوو، د تبلیغ کار کوو یا مطلب د نیکۍ چې کوم کارونه وي د اصحابو په شان د هغې په نقش قدم به روانېږو. کوشش به دا کوو چې د یو بل نه مخکې شو. نو که ویډیو مو خوښه شوي وي او مطلب په دې خبره تاسو خوشحالېږئ چې زمونږ په اسلام کې چې څوک یې هغه زمونږ ورور دی، نو که دی چېرته مسلمان شوي نو زمونږ یو ورور چې کوم دی نو هغه نور هم سیوا شو بل چې کوم دی نو دغه شان ملګرو که ویډیو مو خوښه شوه نو ملګرو سره ضرور شریکه کوئ او په کمنټس کې سبحان الله الحمدلله الله اکبر ولیکئ او مخکې ملګرو ته خامخا ورسوئ. نو ملګرو دا ټایم چې کوم دی خپل کوربه خپل ورور سلیمان سالار لور کې اجازت چې کوم ځای کې مې الله مخاد آباد او بریالي لره د الله فمان